د خوشال سادات راتګ ولې مهم دی؟ د دې بې نظمۍ او د چاودنو مخه ولې سادات نیولی شي؟ آیا طالبان رښتیا هم د داعش سره د مقابلې لپاره له خوشال سادات څخه کار اخلي؟ سلامونه درنو لیدونکو، د دې هر څه لپاره دغه ویډیو وګورئ او که نوي یاستئ نو یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. د خوشال سادات له نوم سره به بلد یاست. د په تیر حکومت کې هغه وخت شهرت ته ورسید چې یو ځل یې د سرخي پل په سیمه کې د پارلمان د وکیلانو موټرې ودرولې او بیا یې د اسمبلۍ 18مه چې د احمدشاه مسعود د مړینې ورځ ده او پلازمینه کابل کې د مسعود ویر کوونکي په دې ورځ بشپړ بغاوت او خپلسرۍ او زورواکۍ کوله د په ښه ډول مهار او قانون یې پرې پلی کړ. هغه وخت چې خوشال سادات د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین و نو د مخالفینو کړۍ پراخه وه. د پر ټولو د قانون د یو شان پلي کېدو اجرات کول، خو د پارلمان وکیلانو او نورو زورواکو یې مخالفت کوه. هغه مهال چې خوشال سادات پلازمینه کابل کې د احمدشاه مسعود خپلسري او باغي ویر کوونکي د اسمبلۍ پر 18مه وځپل او اجازه یې ورنکړه چې کابل ښاریان په فزیکي او روحي ناامنۍ کې واچوي، د قوم پرست ټاپې پرې ووهل شوې. د پارلمان وکیلانو پرېکړه لیک خپور کړ او ادعا یې کوله چې خوشال سادات له صلاحیت پورته چارې کوي. دوی د وخت پر حکومت او ولسمشر دا فشار راوړه چې خوشال سادات باید له دندې ګوښه شي او د غیر مستقیمو فشارونو په پایله کې دی له دندې ګوښه کړ. په تیرو 20 کلونو کې افغانستان بیخي او له حد ډیر جنرالان چې ماشیني جنرالان هم ورته ویل کېدل پیدا شول. د دغه جنرالانو ډیره برخه یا په خپله جنګ سالاران وو او یا هم د جنګ سالارانو ملاتړي وو. دوی څخه ولس ښې خاطرې نه درلودې او پښتون کې هیواد بدبخته شوی و. خو بیا په تیر نظام کې داسې کسانو هم شتون درلود چې هم یې وړتیا درلوده او هم هیوادنۍ مینه. افغان ولس له ډېر اوږد تیر راهیسې د سولې او امنیت ارمانجن و. له ښه مرغه له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې چې افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. هغه امنیت چې د جنرال خوشال سادات غوندې کسان یې په لټه کې او هیلې ورته لرلې، نو اوس یې عملاً شاهدان یو. خو د یادولو وړ ده چې د اقتصاد په برخه کې بیا ډیری افغانان ځپل شوي دي. د طالبانو رهبرۍ تکراراً وایي چې عمومي عفا او بخښنه یې کړې او د تیر حکومت هغه کسان چې پاک او سپېڅلي دي د خپل حکومت برخه به یې کړي. که چیرې د طالبانو دغه وړاندیزونه په پام کې ونیول شي نو د جنرال خوشال سادات غوندې څیرو ته به اړتیا وي چې افغان خاوره کې پاتې شي او دې خاورې ته چوپړ وکړي. څه وخت وړاندې د ځینو طالب چارواکو هغه خبرې هم رسنیزې شوې چې د خوشال سادات د بیرته راتګ یې ویلي وو او پر ټولنیزو رسنیو یې هم هرکلی شوی وو. طالبان د هیواد جوړونې ستر پلانونه او هیلې لري. دوی تیرو 20 کلونو کې چې څه تیر شوي دومره مهم نه نیسي څومره چې ورته د افغانستان راتلونکی مهم دی. که چیرې طالبان په خپل پراخه غېږ کې د جنرال خوشال سادات غوندې تجربه او زده کړې لرونکي کسان ولري نو لرې نه ده چې د افغانستان د سوکالۍ، بشپړ سولې او امن خوبونه به ژر په رښتیا شي. دا څرګنده ده چې جنرال خوشال سادات نظامي و او د طالبانو پر وړاندې مستقیمه جګړه کې به یې برخه اخیستې وي. د طالبانو پر وړاندې به یې توندې خبرې او ویناوې کړې وي. خو دا چې د اسلامي امارت پر راتګ سره افغانستان کې یو نوی څپرکی پرانیستل شوی دی، ښایي اړتیا وي چې مسلکیتوب او وړتیاوې ځای پر ځای شي. جنرال خوشال سادات به د حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، فضل هادي مسلمیار او نورو کسانو په پرتله د طالبانو ډیره دښمنۍ نه وي کړي. نو اوس چې دغه یاد کسان او سلګونه نورې هغه څیرې چې په تیر حکومت کې په پوځي او ملکي برخو کې وو راحت په افغانستان کې اوسي او شونې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په وړاندې برخو کې چوپړ وکړي. نو جنرال خوشال سادات او په څېرې نورې ځوانې انرژۍ هم افغانستان کې د ښه خدمت هیلې ورکولی شي. د تیر 20 کلن نظام د سلګونه نارواو، فسادونو او نیمګړتیاوو سره سره به داسې کسان هم هغه نظام کې وي چې که چیرې اوس وخت کې د افغانستان اسلامي امارت په غېږ کې ځای ورکړل شي نو هیواد لپاره به ګټور تمام شي او د بسیا افغانستان د چوپړ وړتیا به ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب مو هیر نشي او د جنرال خوشال سادات د راتګ په اړه هم خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.